کونه کې دې ګوته ووام په دې پښتو لفظ باندې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. مرګرو شاهد مندوخیل یم. مرګرو ستاسو لپاره مې یو څو ټیک ټاکې راوړي دي. ډېرې مزیدارې ټیک ټاکې دي، زبردستې ټیک ټاکې ویډیوګانې دي. ما باندې خو خپله ډېرې زیاتې ښې ولګېدې، خو کوشش وکئ مرګرو دا ویډیو چې کوم دا نورو ملګرو سره هم شیر کړئ په جمع باندې چې ټولو ملګرو ته ورسي. مزاحي یو څو ټیک ټاکې دي، یو 15-16 به وي. نو راځئ اول نمبر ټیک ټاک ګورو چې دا ټیک ټاک دا بل ټیک ټاک چې کوم دی دا هم درسره خوندونه ځنه واخلئ. خبره د پیسو نه ده جاجي، خبره نن غیرت ته راغلی ده، او که دا غیرت ما نن نه کو نو ته به هم بیا ووایې چې زما زوی خو لاسو ته بنګلې جوړې دي، بنګلې نه بچي. دا درېیم نمبر ټیک ټاک چې کوم دی ډېر زبردست ټیک ټاک دی. ما باندې خو خپله ډېر ښه ټیک ټاک ولګېدو، زبردسته ویډیو جوړه کړې ده. راځئ دا راسره هم وګورو. زما 2 کمرې کور دی او په ما پسې 2 لکه روپۍ بیل راغلی. زمونږ کور کې یو بلب دی او دا زما رور دی، دا بېروزګاره دی. خو ما مخکې یو فیصله وکړه چې زما دا رور به زه په 1,70,000 روپۍ په وابډا کې نوکر کړم او ما ته به وابډا پري. ماشاءالله دا هم راسره وګورئ. ملګرو تاسو دا ټیک ټاک چې کوم دی وکتو، دې نه علاوه چې کوم دی یو بل ټیک ټاک ته ډېر خوندور ټیک ټاک ته ډېر زبردست ټیک ټاک دی، دا هم راسره وګورئ. وختي ما خپلې ښځې ته وی ماله روټۍ راوړه، هغه راته کار شوه، ما ته وایي دا کم قانون دی چې ښځې به روټۍ پخوي او بیا به یې خاوندان له ورکوي. ما ورته داسې ښکلي په مینه باندې وویې، ما ویې ګوره دا د ټولې دنیا قانون دی چې قیدیان له روټۍ حکومت ورکوي. ښه ملګرو تاسو چې کوم دی دا ټیک ټاک هم وکتلو. یو بل ټیک ټاک چې کوم دی دا هم راسره وګورئ. رور یو 100 روپو پېټرول واچوه. دا واخله خوله کنګال که دا ولي غول دې وخواړه. ښه ملګرو تاسو چې کوم دی د ټیک ټاک یې وکتې، ما ستاسو لپاره دا ویډیوګانې چې کوم دي جمع کړي وي. ما ویل چې ملګرو سره شریک کړمه، خپله به یې هم وګوري، نور ملګرو سره به یې مخکې هم شیر کړي. ملګرو کوشش وکړئ ټولو ملګرو ته چې کوم دی دا ټیک ټاک چې کوم دی دا ویډیو چې کوم ده ملګرو ټولو ملګرو ته په جمع باندې ورسوئ، شیر یې کړئ. ځکه زما پیج کې هم څه مسله ده چې ما ته دا مسله به هم حل شي او ستاسو به کار هم وشي. نو دا ویډیوګانې مې ستاسو لپاره جوړې کړې وي. که بله ویډیو داسې غواړئ نو موږ ته کمنټس وکړئ، تابعدار یو، تاسو ته نورې ویډیوګانې هم جوړو. ما شاهد مندوخیل ته راکړئ اجازت. ښه د وباد بریالي اوسئ. د لوی الله په امان.